خبره نور هم جنجالي سول. مولوي محمد یعقوب مجاهد له خپل سمندري ځواکونو سره د هلمند پر سیند ګزمې کوي ترڅو د ایران لخوا ګواښ پیښ نسی او ایرانی چارواکي ورځ په ورځ پر اسلامي امارت فشارونه واردوي ترڅو ایران ته اوبه خوشي کړي، خو طالبانو یې مخه نیولې ده. اوس تازه په تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کېښود دا چې ملا یعقوب مجاهد د څه لپاره د ګزمې تیاری نیسي. د هلمند پر سیند ولې امنیتي ځواکونه سخته ګزمه کوي، ایران څه پلان لري او د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره کوم شرط ایښی؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هلمند پر سیند خپل سمندري ځواکونه په دنده ګمارلي ترڅو د ایران هیواد له لوري سیند ته کوم خطر متوجه نسی. ملا یعقوب وروسته له هغه یاد اقدام کړی چې د ایران هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسي د اسلامي امارت په وړاندې سختې څرګندونې وکړې. رئیسي ویلي وه چې طالبان باید که په هره لاره وي باید اوبه راخوشي کړي، خو طالبانو یې هم په وړاندې سخت غبرګون وښود او د هغه څرګندونې یې نامناسبه وبللې. اوس تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کېښود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالهیان ویلي تهران به تر هغې د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت ونه پیژني ترڅو چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړی نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوې غونډه کې د وینا پر مهال اسلامي امارت د افغانستان د واقعیت یوه برخه ګڼلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالهیان وایي موږ په دې خبره ناخوښ یو چې په افغانستان کې یو ټولګډونه حکومت نه دی جوړ سوی او دا مسله مو د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته مطرح کړې ده. موږ د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژنو او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار کوو. همدارنګه طالبان د افغانستان د واقعیت یوه برخه ده، نه ټول. دغه لوړپوړي ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې تهران له زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو د بې برخه کېدو په اړه اندېښمن دی. ښاغلي عبدالهیان د افغانستان له سرپرست حکومته وغوښتل چې د 1450 کال د تړون له مخې د تهران حقابه ورکړي. د هغه په وینا د ایران د حقابې ستونزه د سیاسي اعلامیو له لارې نسی حل کېدای. په وینا یې د حقابې مسله باید د قانوني اقداماتو په چوکاټ کې حل سي. حسین امیر عبدالهیان زیاته کړې موږ له افغان چارواکو سره په هلمند سیند کې د ایران د حقابې په اړه خبرې کړي دي او باور لرو چې د 1450 کال د تړون له مخې باید په دې برخه کې قانوني لاره په پام کې ونیول سي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر د افغانستان له سرپرست حکومته په کلکه غوښتنه کړې وه چې د ایران د حقابې مسله جدي ونیسي او دا حق یې ورکړي. خو انس حقانی چې د اسلامي امارت له جګپوړو غړو څخه دی په سپیدار ماڼۍ کې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوې غونډه کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون وښود. ښاغلي حقانی وویل زه په دې باور یم که د ایران ولسمشر هر څه وویل ویې ویل، خلکو په خپله هغه پسې بدرد وویل، خو کاشکې موږ په دې کې د بهرنیو چارو وزارت پالیسي څارلې وای. د زور په وخت کې 20 کاله تیر سول، هلته موږ خدای تعالی معلوم کړلو، ثابت سولو، خدای تعالی فتح راکړه، لوی دشمن مات سو. هغه وخت و هلته د قهر خبره کېدله، خو له دې وروسته زما هدف دا دی چې کوشش باید پر دې وکړو چې موږ خپل نوي نسل ته تیزه او تنده ژبه ورزده نه کړو. له دې وړاندې سرپرست حکومت په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت جوړول د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده او ټینګار یې کړی چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې باید لاسوهنه ونه کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.